سلامونه ملګرو، احترامات، نیکې هیلې. نن ما تاسو ته د خپلې ډایرۍ نه یو غزل راغستی دی، څه میاشتې وړاندې لیکلی شوی دی. وایي دسمبر دی خو موسم وي داسې یخ پخ، ساقي خمار دی خو خمونه داسې یخ پخ. دسمبر دی خو موسم وي داسې یخ پخ، ساقي خمار دی خو خمونه داسې یخ پخ. په زړه کې مې دي زخمونه داسې د بورجک، لکه مړی وي په کفن کې داسې یخ پخ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. دا وایي په زړه کې مې دي زخمونه داسې د بورجک، لکه مړی وي په کفن کې داسې یخ پخ. او وایي نه ورځم نږدې یریږم په دې محفل کې، نه ورځم نږدې یریږم په دې محفل کې، تندي وي ګونجي او نیتونه داسې یخ پخ. او وایي جومات ته ځم په فرضو کې اکثر غلط یم، جومات ته ځم په فرضو کې اکثر غلط یم، سجدې ټولې دي خو دا زړونه داسې یخ پخ. دا بل شعر دی، د اړوندی دغه چې دی دا چېرته دغه کې مې اورېدلی وه، نو هغې ما لږ چینج کړی دی. وایي اشنا تا هم زما د هېرېدو لا پیر نیولی، اشنا تا هم زما د هېرېدو لا پیر نیولی، ما هم قرآن ته دې لاس کړي داسې یخ پخ. او آخري مقطع ده، وایي پنځه تورې دي په نهه لارو مشهور دی، پنځه تورې دي په نهه لارو مشهور دی، شتمنه عجیبه نوښار دی داسې یخ پخ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. الله پاک.